السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ ہم آج اردو میں یہ ویلاگ بنائیں گے۔ ہم آپ لوگوں کو آج اس ویلاگ میں ایک شخص دکھائیں گے جو ہر جگہ وائرل ہے۔ ہماری موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو بولا کہ یار اس موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالیں گے، پھر پتہ نہیں کہ کب آئے گا پیٹرول پمپ اور کب نہیں آئے گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ہم نے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈال لیا اور اپنی کام کی طرف روان ہو گئے۔ میں نے اپنے دوست کو بولا یار موٹر سائیکل تیز نہ چلاؤ، آہستہ چلاؤ، اگر ہم گر گئے تو پھر ہمیں کوئی بھی نہیں اٹھائے گا۔ یہ ایسا پاکستان ہے۔ ہم آپ کو پاکستان کی حالات بھی دکھائیں گے اس ویلاگ میں۔ آپ جو یہ رش دیکھ رہے ہیں یہ کوئی ٹریفک یا کوئی روڈ جام نہیں ہے، یہ ہماری پاکستان کی پیٹرول اور سی این جی کی وجہ سے روڈ ہر جگہ بلاک ہو رہا ہے۔ آپ جو یہ شخص دیکھ رہے ہیں یہ ہر جگہ وائرل ہے۔ ہم مردان پہنچے اور مردان میں دیکھا تو بہت رش تھا یار۔ آپ خود دیکھیں کہ یہ گاڑی کیسی غلط سائڈ پر آتی جاتی ہے۔ اگر کوئی ٹریفک والا اس بندوں کو پرچہ بھی دے دے پھر وہ کہتے ہیں کہ یار ہم غریب ہے، ہم سے زیادتی کرتا ہے، تھوڑی سی ویٹ کی وجہ سے یہ لوگ سارا روڈ بلاک کرتا ہے۔ یہ جو میرا ویلاگ ہے یہ امجد خان تک پہنچ گیا تو میں اس کو ایک میسج دیتا ہوں کہ یار اس روڈ پر یہ مردان کا جو پول ہے بائی پاس کا، اس پول پر ایک عورت کڑی ہوتی ہے جو مسواک بھی بیچتا ہے اور گاڑیوں کی صفائی کا کپڑے بھی بیچتا ہے۔ میں امجد خان سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ مدد کرے اور ان کے لیے کوئی اچھی سی روزگار اپنی گھر میں بنائے۔ وہ ہماری پاکستان کی ہیرو ہے۔ میرے اس سے ایک درخواست ہے کہ اس لوگوں سے اور بھی زیادہ مدد کرے جو اپنی گھر میں رکھے۔ ہم اپنی کام کی جگہ پہنچے تو دیکھا تو پھولوں کی بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ ہم نے سوچا یار آجا تھوڑی سی خوشبو بھی لے لے، سن کر لے۔ ہمارا جو کام کی جگہ ہے یہ بہت خوبصورت اور اچھی ہے۔ منگ دا کار زیتا رو رسیدو او دا گاڑی منگ سر پیوزیر رو رسیدو منگ وی شکر دی چی دا گاڑی را سر پیوزیر آگی منگ وی اسے نوستا تا یا گھنٹا ویٹ کور در تناسیو او بس موٹر سیکل مدرو لی او یو بل سرم پا خیر اکڑو منگ وی چی زرا دی پا کار ماندی ورزو شورو پی اکڑو بس دی ملگری تا میویم رازا چی ورزو پا دی کار ماندی بس دا کارنم چوٹی اکڑو دا سے پا دی میان ماندی راوٹو منگ وی راشی پا دی شارٹکٹ ماندی با اوزو خپل روڈ تا رووتو نو ملگرو زستا سنا یو تا پوس کم دا سمی پا دی مقبر ماندی خیال شو چی پا یو کبرم پا کی کچنو چرتا پسلو کی پا کی یو بدری کبر کچو نو دا پا اسلام کی نشتا پا اسلام کی قبر پا خیدل شتا او کنشتا کوئی او کنی منگ تخپل رای راگے پا کمنٹ کے لازمی تاسو ورطا پا خپل او گو رے چی سنگل ٹول پاخ دی او بس دا خپل لے سوابے دے روڈ تا شو رو را روان شو منگوی چی بس کورتا منزل زانو رسو نو چی دا سے می پا دی روڈ باندے نظر ورواچا دا سے سپا پروتو لگا چی صحرا کی اوڑے راغے اوڑے ورته ځان وخو چې زمانه پټو سه او دا لا ګرمي شروع شوې نه ده او دا روډونه داسې سپا پراتو چې ځان ته سوې نو چې داسې د خپل کلي ته رارسېدو مخامخ په دې غونډۍ باندې مې خیال شو نو ماشاءالله ډېره ښکلې سیندري وه. ما وې راشي چې یو شارټکټ غونده کې کلیپ درله والمه ډېره ښکلې زبردسته ښکارېده او ډېره غټه مزه یې کوله. نو دا زموږ د شهبازګړۍ غرونه دي، خلک هسې سوات او کالام ته ځي چکر له. ظالمانو زموږ دا کلی خو داسې کلی دی چې خلک دې ته چکر له راشي. دا ځکه دا ویډیو داسې اخوا دیخوا راځي چې مخې ته ورته لاچې دي او ښکاري نه شاته نو او کلي ته رارسېدو. نو چې کلي ته رارسېدو بس کپړې مپړې م ورته بدلې کړو، ځان م ورته پرېښود، مانځه ټایم په دې مونځ باندې داسې ورلو مونځ م ورته وکړو. بس د دنیا خواص یم ټولې منډې ری بل څه پکې نشته. د هر چا خپل شوق دی. نو دا دی مې د کاکا ته خیال شو په سایکل باندې روان و سندرې وې. ما وې د ستا به م څه ټینشن یې هسې خو نه یې لګیا. مونځ م ورته وګوره جومات نه را بخر شو. ما وې راشي یو وړوکي غونده کې کلیپ والا د ویښتو کې م ورته لاس وو. بس ما وې ځه کور ته هسې نن مزدوری کړې ده سشتنه سړی لگیا ټول رس دنیا له منډے وخی. دوستو یہ ہماری چھوٹی سی ویلاگ تھی. اگر پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو لائک کرے اور سب بھائی بہنوں کو اللہ پاک ہمیشہ سلامت رکھے.